په یو ځنګل کې نیلو مرغۍ اوسېده، خو د دې مرغۍ بچي نه وي. دا ډېره زیاته خفه وي. نیلو مرغۍ به چې کله د نورو مرغیو بچو ته کتل، نو دا مرغۍ به ورته ډېره زیاته خفه شوه. نیلو مرغۍ په ډېر سوچ کې ناسته وي او وایي: خدایا په دې ځنګل کې د ټولو مرغیو بچي شته، خو یو زه سپېره یم چې لور یې زوی مې نشته. که نن زما بچي وي نو هغوی به زما مخې ته لوبې کولې. زما خو به د خوشحالۍ خد نه و. خدایه ماته داسې ښکلي ښکلي بچي راکړه. بله ورځ همدغسې نیلو مرغۍ په دې فکرونو کې همدغسې ناسته وي. په دې کې د تورنکې نظر پرې ولګي او د دې د زړه سوځولو لپاره د نیلو مرغۍ مخې ته راشي او خپل کوکو زوی د نیلو مرغۍ مخې ته کوي او ورته وایي: او کوکو بچی د دې نیلو مرغۍ نه لرې لرې لوبه کوه ښه. او دغه مرغۍ تا ته معلومه نه ده چې ډېره سپېره مرغۍ ده، د دې څخه ډېر لرې لرې ګرځه. د داسې خبرو اورېدو سره نیلو مرغۍ ډېره زیاته خفه شي او وایي: ګوره نیلو، زما د زوی نه لرې لرې ګرځه ښه، چې چېرته زما په زوی باندې د ستا د بد نظره لاسه کوم سیوری پرېنوځي. زما د زوی نه لرې لرې ګرځه. زما خو ځان نه په خدای کې همدغه یو بچی دی، دا به ستا له لاسه رانه له نظره شي او بیا به دغه زما بچی نه وي. او که چېرې دغه زما بچی ستا له لاسه په نظره شي، بیا به ته یې ځناوره یې. که چېرته ناجوړه شو، ګوره بیا خو درته پته ده زما نوم تورنکه دی، بیا به دې پرېنږدمه. دغه شان تورنکه د خپل زوی کوکو سره د تورنکې د زړه سوځولو لپاره لوبې شروع کړي. خو نیلو مرغۍ دا هر څه نشي برداشت کولی او په پټه خوله همغلته ناسته وي. بالاخره له همغه ځایه د تورنکې له خوا نه لاړه شي. نیلو مرغۍ د خپل خاوند سره ناسته وي او ډېر په پریشانۍ سره د خپل خاوند ته د تورنکې کیسه بیان کړي. د نیلو مرغۍ خاوند نیلو ته وایي: ګوره ښځې د دې خبرې پرېږده، کله چې زموږ په نصیب کې اولاد لیکلی و، موږ به د خپل اولاد لوبې وګورو. دې سوچونو کې مه ډوبېږه، د چا خبرو پسې مه ځه. بس صبر کوه او د الله نه ښه دعا غواړه د اولاد دپاره. په دې خبرو اورېدلو سره نیلو مرغۍ ډېره زیاته خوشحاله شي او د خپل اولاد دپاره د الله څخه سوال کول شروع کړي. دغه شان نیلو مرغۍ یوه ورځ د انډه واچوي. دا چې د خپل انډه وګوري نو ډېره زیاته خوشحاله وي او وایي: یا الله ستا ډېر شکر دی، په ما دې خپل رحم وکړو، اوس به زه هم مور جوړېږم. نیلو مرغۍ د ځنګل طرف ته په خوشحالۍ روانه شي چې خپل خاوند ته دا زیری وکړي. کله چې له کور نه ووځي او لرې ولاړه شي نو د یو ظالم باز شکار شي. باز نیلو مرغۍ ونیسي او وایي: دا مرغۍ ته زه اوس غواړم، ډېر وخت بعد ماته د مرغۍ غوښه میلاو شوې. نیلو مرغۍ ډېره زیاته خفه وي او باز ته وایي: ای باز ماما مه پرېږده، ما تا سره څه بد کړي. زما په زړه یو غټ ارمان دی، هغه د پوره کېدو والا دی. ما ورته ډېر زیات ارمان کړی دی، زه یو څو ورځې بعد د مور جوړېدو والا یم. باز دا فکر کوي چې کله له انډې څخه د نیلو بچی راووځي نو زه به ورشم دغه دواړه به ښه په مړه ګېډه وخورم. د دې نه بعد نیلو مرغۍ پرېږدوي هغه باز. څو ورځې بعد د نیلو مرغۍ بچی له انډې نه راووځي. نیلو مرغۍ ډېره زیاته خوشحاله وي، خو په دې کې ته خوا نه هغه ظالم باز بېرته راشي او د مرغۍ څنګ ته کښېني او نیلو مرغۍ ته وایي:
ته ما د دې لپاره پرېښودې وې تر څو ته د خپلې انډې نه ستا هغه بچی راوباسې نو هله به زه تا او ستا بچی دواړه ښه په مړه ګېډه وخورم. نیلو مرغۍ ډېره وارخطا شي او باز ته وایي ګوره باز ماما د خدای دپاره ما پرېږده خپل ژوند ته پرېږده ما معاف. ګوره نیلو په ډېرو خبرو دې نه پوهېږم ما تا ته ډېر انتظار وکړلو ډېر وخت وشو چې هډو ما غوښه خوړلې نه ده. بل خوا نورې مرغۍ د نیلو مرغۍ د بچي د پیدا کېدلو نه خبرې شوې وي. دوی ټولې د نیلو مرغۍ کور ته راتلل غواړي. دوی چې کله د نیلو مرغۍ کور ته راشي ډېرې حیرانې شي چې د نیلو مرغۍ په کور کې ظالم باز موجود وي. دغه مرغۍ د ظالم باز په اراده پوه شي او دغه مرغۍ ټوله راجمع شي او د ظالم باز هډوکي ښه په خوند پوه کړي. وای وای زه خو یې د هډوکو نه خلاص کړم ما ترې خلاص کړئ ته ځل مې پرېږدئ بیا به په عمر رانه شم ما پرېږدئ. دغه شان نیلو مرغۍ هغه خپل ملګري د دغه ظالم باز نه خلاص کړي او نیلو مرغۍ ښه په خوشحالۍ ژوند کول پیل کړي.